رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام څلېرویشت ښکارته ذکر کړی دی او د یوسف علیه السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیه السلام څوک و؟ ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانو. د مسلمان دپاره او د انسان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو د ورسره بیانو. یوسف علیه السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیه السلام، دیم پیغمبر او پلار یې پیغمبر. د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. نو یوسف علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د نوسي زوی شو، څه ته چې زموږ پښتانه کړوسې وایي. پخپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکې پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کېږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن ابراهیم. عزتمند چې پلار یې عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلار یې عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیه السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې عزتمند خاندان د آدم علیه السلام په بچو کې بل څوک نه دی تېر شوی. یعقوب علیه السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې فلسطین ورته وایي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، یوسف علیه السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي 10 وروڼه چې د دوی کوم دا د دې میرني وروڼه، پلار یې شریک او میندې جدا وي. رب العالمین یوسف علیه السلام له داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړی چې د پلار ورسره غیر اختیاري محبت او مینه وه د یعقوب علیه السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتي طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګراني د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باري د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیه السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلوم و د یوسف علیه السلام، او دا یعقوب علیه السلام خو پیغمبر نو هغه ته دا هم پته وه چې د ما دا نوسی، دا ما دا زوی یوسف، ځکه هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه ورسره مینه نور هم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوې وه. د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کوم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بې کس او بې څوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیات دي. نو چې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثار چې مور مړه وه، نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بېګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوت. چې پلار ته خوب بیان که پلار ته پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچې پام کوه ګورې دا خوب چاته بیان نه کړي. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب د دې وروڼو ته بیان نه کړي، ځکه هغه ته پته وه چې زما د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی، او په دې وجه ورسره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، موږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار ورسره محبت ولې کوي؟
د ده ولې زیات خیال ساتي؟ نو بچي اسې په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان که نو ګورې هغه بغض او حسد یې نور هم زیاتېږي. اسې نه، شیطان به یې درته ولمسوي دارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 زړونه دي او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دی. لکه ترور یې په نکاح غشتې وه پلار، نو بس میره مور هم مورین، نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي. دا ټول به ستا د تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي، دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دې ورونو ته ووایې، ورونو ته دا پته ولګېده چې موږ په آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام ورونو ته ورسېد. چې هغې ته ورسېد، هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو 10 ورونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 ورونو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت یې خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دې زامن یو، د هغه ډېر خیال ساتي، زموږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او هغه ورور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتا یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 ورونه یې غوسه و چې ښه موږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به ده ته سجدې کوو، موږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو، دا موږ نشو زغملی. ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وی اچې مړی کړو، اخوا به یې بوځو او مړ به یې دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورور هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مهرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پرېږدو کېږي، وجلو به یې نه وی خامخې وجلو، وی ګوری که مړم کو نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به وروستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو، وجنو خو یې نه. ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځوو، بس مونږ به اخلاص وي، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو، او کوي کې به یې وغورځوو که چې ته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دې شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وچ نو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځوو خپل کار پکې سره. هلته به یې څنګه بوځو؟ نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغلل، وی بابا مونږ تا له راغلي، مونږ همیشه سیل کوو او ښکار لځو، چکر لګو او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دې دل له مونږ بوځو، چکر به پرې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله راغلل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدي او دې مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یارېږي چې دته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ ورور نه دی، ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ ورور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو، چکر پرې ولګو، سیل پرې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچې ګوره زه یارېږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خورئ، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولئ، اسونه به ځغلوئ او هسې ده چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خورئ. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ. ګورئ
تاسو شرمخان یاران یو نه خورئ ماتې نه کې او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې او دې به مونږ سره منډې تړلې وی چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو په حفاظت به یې دله واپس راول چې پلار یې پوره مجبور کړو نو دې یې ځان سره واغېسته دې د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ نو د پلار په مخ کې خو به یې کله په یو مخ کولو او کله به یې په بل مخ کولو کله به یې اوچت کړ په غېږ کې به یې ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنو او پلار ورسره بار وته دې وجې نه بچو ګورې ډېر پې یېرېږم تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ لسې مهرني وروڼه یو دیش بنیامین تې پاتې شو هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دې کله یو یې اوږېد او کله بل یې اوږېد کله به یو ښکله او کله به بل ښکله خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې له راوبرو لته یې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې ده وی ښه تاسو خو د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکر یې لګوئ اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې لکه بال غوندې چې خلک یې په لتو وي دقسې په لتو به یې و او ورته به یې څه وې وی ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو وایې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي و چې دا 11 ستوري مونږ یو نور او سپومې د مور او پلار دي دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته پوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وایي شابه هغې 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وایي په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شرک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شر او دشت او بیابان او تیاره ځای وي داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې بخني نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد کوي هغه غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو به کویان وکتل هغه ډېر زیات ژور وي هغې کوي ته یې ورسو بوید نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي دي خوب خو ما لیدي دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دي لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه زه شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو رب العالمین څه چل وکړ روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام وله الله راولېږه چې دې سینګ وغورځو جبریل علیه السلام کلک ونیوه په کوي په دا میانځ کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغېشت هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې رادنه یې جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه یې تیستي وو د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه تا د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دې رونو ته به دې پته لګي بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کوم مشر ورور و یهودا دې لږ لسوان دی
دی به د دې نور ورونو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې ورله راوړي یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځولې یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف ول اواز نه ورکړی بیا اواز ورکړي یوسف بیا ول اواز ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې دا مړ دی مړ شوی قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کو د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه او برباد شو او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیرې باندې رب العالمین تباه او برباد اصل څیز د الله حفاظت دی کله چې د الله نه سوال کوئ دا سوال کوئ چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته بس چې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي قسم دی چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې هم نشي کتی دا الله خپل قدرت ښیي لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین د عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د رونو پر یو واقع کې یو قافله په دې لاره راتېرېدله نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څارویو به کول څوک به اوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ هغوی چې راغلل دلته کوي وکړ زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل بس پړي پورې دې کلک ونښته خو به غټه بورقه وه یو کس به نه شو رستی ابه په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وو چې دوی بورقه رایستله بورقه درنه ده خیر په ډېر زور او په وجودونه په هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه چې راوچته یې کړه یوسف علیه السلام ورپورې نښتل ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت واد چې راویې ویسته ورته یې وکتل یا بشرا هذا غلام او خوشحاله خو مزېدار خشته هلک دی ډېر زیات خوشحاله شو یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه او هغه زمانه د غلامانو وه غلامان به خلکو خرڅول یو خشته هلک دی زه به ستا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو لاړه نورو ملګرو ته الو مونږ په دغه د کوی نه په بورقه کې هلک یې نښتې دی هم راوویست او ډېر خشته او خوبصورت هلک نور ملګري هم خبر کړ بس چپ شي غږ مه کوئ به وبېځو یو ښار ته کومه طرف ته چې د مونږ قافله ځي او په هغه ښار کې به یې مونږ خرڅ کړو بلا پیسې به راله وګټو یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله دی یې ونه مونته یو خوا بل خوا یې منډې تنډې شروع کړې چې دې چا راوښکي دی او که مړ دی په دې کوي کې چا ورته ویل څه کې یاره وی هسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلی وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلي دی هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي یوسف علیه السلام یې صحیح کړی بس ورمنډه یې کړی وی دا هلک مونږ له ماله راکړي هغې ورته وی دا خو زه هلک مونږ تاله نه درکړو وی نه دا زمونږ غلام دی زمونږ برایې دی او په یوسف علیه السلام یې دبه ووږه ګورې که ال دې ووایي نو دې له سرمن وباسه ووجنو دې پرېږدو دی وروڼه یې خبر کړل او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مې غورځولی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله مونږ له خپل غلام راکړې قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو بس قافلې والا ولا 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي معمولي لږې پیسې وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین په 13 یا په 12 درهمه باندې دا خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې
چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا ده او لویې چغې سورې دي د کلي خلک ورته راغونډ چې څه چل دی وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته مړی پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خو شته چې راووت بچو ولې جارئ وی بابا مونږ نه هغه استاد وی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی رانیولی و هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته وی شرمخ رانه استاد وی وتښته وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به د غفلت کوئ وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایده مو والې اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو نو مونږ منډې تړلې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و او شرمخ همدا دې رانیولی دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو به ستا مخکې به دې شرمخ تا زوی شلولی دی او کمیس د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلی و هغه یعقوب علیه السلام له ورپوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا د وینه ده ستا د زوی دا هغه بچي موږ څوک شرمخ وتښتو موږ پرې خیال ساته یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نو ټیک ټاک و وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې و جو کمیس یې ترې روغستی دی شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کي نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه یې روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه وي په هغه ذات چې ستا قسم یې رښتیا وایه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهان نه پیدا کړي دي زما زوی دی ولې خوړه وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې چې یعقوب را زامن دې دروغ وایي زه دوی په جار کار کړم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو او د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړي دروغ وایي دروغ ده قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بس وی الله ته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زمانه غیب کو زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابه ما سره په دې کې امداد کوي یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل دومره د زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې وابیضت عیناه وهو کظیم زړې د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې نظر یې لړ خطر شو او هر وخت به الله ته جړل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو الله ورته وعده کړې وه دی تنو چې ما نه به دا خپل بچی الله راولي خو کله به راولي یو کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس 10 کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچي به څه جرم تېرېږي د چا غلامۍ کې به ګډې چیلی به سره کم ځای به لور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به دا خو ډېره ګرانه خبره ده الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وسات قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته د مصر ښار د مصر په ښار کې خرڅو نو چې خرڅو یې نو اولی پې شروع شوه د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې ایښودی دی د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی نو چې نبي علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړی دی به څومره ښایسته بل پکې ښایسته اوصاف الله ایښودي ښایسته اخلاق پکې الله ایښودي نو بولي پې شروع شوه نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ځای ده دې حد ته قیمت ورته په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده عزیز مصر چې هغو قتل بولي شروع ده او خلف صفتونه هم کوي تماشې هم خلک راغلي دي هلکه وایي څه چل دی وایي دا یو قافلې والا چې یو غلام راوستی دی خرڅوي دا دومره ګڼه ګوڼه دا د څه ده وایي هغه ډېر زیات ښایسته هلک دی ډېر خوبصورته دی او ډېر ښو اوصافو والا دی نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده یا عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته یې وکتل قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورته
او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. ګوره الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کیف چې دی بادشاه ورته وکتل محبت پیدا شو. وی ګوره ته بولي ورسېدله. وی دا مخامخ سوداګري اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلو. وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زه د دې نه پر زیات والم. وی په څو یې اخلي؟ وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغه یې مو مانګي قیمت ته چې څومره پیسې غواړي بس هغه وایي چې دا لږ د نه دوال. هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر بس حکم یې وکړه هغه پیسې ورله ورکړئ او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کړو کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسه. ښځې له یې بوته د ښځې نوم یې زلیخه دی. وی ښځې یو ماشوم مې راوست او ډېر ښه هلک دی. ځان سره یې لویوه تربیت یې کوه. خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته، نارینه اولاد یې نشته. وی داسې کار دی چې دا هلک ډېر ښه دی مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو ډېرې لویې پیسې به راله وکړي. او که د ښو اخلاقو خاوند و په بچیوالی په زویوالی به یې ده وساتو یا به ځان سره بچي کړو. او که بچي نه نو خرڅ به یې کړو نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړي یې داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به تېره منځه وباسو، لوی به یې کړو. اصل زما ستا زوی نشته به دا زموږ زوی شو. ویل ډېره ښه ده ښه ده. اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غمتین دي. اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله خوله وکړه هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد. سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې. او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خو دا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه عمره مشکلات او غمونه ورپې ډېر راځي. لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله. او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړوي نو څومره پریشانۍ او مصیبتونه پرې راغلل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. دا طالبان پې پوهېږي چې سختي لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه هم وایي که نه وایي سختې پسې راته. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته کوي ته ورسېد. د هغې نه پس به الله راته راولي ځان ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي. که در باندې پریشاني راشي او سختي راشي نو الله ته فریادونه شروع کړه. ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع کړه. رب العالمین به د هغه سختي او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړه نو نقصان یې چاته شو. ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین پلیز مختورن څوک شو. همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رور. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه ده. کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې مسله راغله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچي ګوۍ ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ که دا د مخې نه شلیدلي مخکنی لمن نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده، او که کمیس د شا نه شلیدلي نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تښتېده به زلیخې به کمیس راښکلي غلطي به د هغې وي. چې دې کله کمیس وکته فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې کمیس خو شا نه شلیدلی دی نو عزیز مصر چې هغه وخت موجود و هغه پوه شو په دې وی دا خو د زلیخې نقصان دی، دا د ښځو نقصان دی او د ښځو سکیمه او مکر او جال دا ډېر پراخ دی، ډېر لوی وي، دې نه بچ کېدل ګران کار دی. نو دغې وخت کې عزیز مصر ما تېره جمعه هم درته ویلي چې هغه له پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وه. خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي. یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا
واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف علیہ السلام ته وای اے یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کې ګوره ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي ته به چې زلیخې ما نه دا غلطو مطالبه کړې ده نو پام کوه دا خبره بارونه باسې. او ښځې ته څه وایي اوس په کار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کوه چا ته غږ ونه کړې څوک خبرې نه خبر نه کړې نوره بېعزتي به مې وشي. یوسف اعرض عن هذا. او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده الله نه بخښنه غواړه. اوس خو په کار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولی وې یا سزا یې ورکړې وې نه نه کمزور یو غریب شته که دې زمانه کې په ښځو کمزوري شته. واستغفري لذنبک پام کوه وګورې بس خدای نه بخښنه غواړه. یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یې ووایي ډېر بې خونده یې تاسو. هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شو. دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه. خبره مشهوره شو. دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شو. چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطۍ دي. یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار دا و چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وي نو یو خو په خپل غلام باندې دا مینېږي یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي. دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې زړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار دا چې د وزیر نه یې کړی وي یو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته پراپېګنډې شروع شوې د وزیرانو ښځو د مشیرانو ښځو د افسرانو ښځو دا پراپېګنډې شروع کړې. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپېګنډې شروع شوې بېعزتي مې کېږي کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي نو دی ویل د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دی یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې بالښتونه یې ورته کېښودل هغې ته یې ډډې ووالې. ښځو هم دا سوچ و چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې ټولو کې د وزیرانو او د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده میوې ورته مخکې کېښودې او د هوښیاره وه زلیخا چړې یې ول لاس کې ورکړې ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي. هغه زمانه کې هم دا رواج و او چې کله دوی کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا غټ تکیاګاه یې جوړه کړه او وآتت كل واحدة منهن السكين الله فرمای ارچا لاس کې چاړه ورکړه. وقالت اخرج عليهن. یوسف علیه السلام خو غلام او مرئي او په دې خو راځه پیوس. یوسف علیه السلام بهر په دروازه را دننه شو او غلام دی اوس حکم دی ورته د خپلې مالک سردارې خو چې څنګه را ننوت فلما رأینه اکبرنه چې دې ښځو ورته وکتل یوسف علیه السلام ته اوهو وړه کې ډېر لوی والی راغی. دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وایي او بل ښځه بل ته وایي او دا خو ډېر خشته دی دا خو ډېر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعن ایدیهن د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې. پوی نه شو چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو. د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو داسې چې بس په ځان پوی نه شو د میوې په ځای ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې. حاشا لله ما هذا بشرا او الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر پاک دی. دا انسان نه دی دا هلک دا فرشته ده او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده د انسان نشي کېدی. لاسونه یې بلکل پرې کړل
د هغه د حسن نه دونه متاثر شوی د انسان نه داسې فرشته معلومیږي مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومیږي زلیخه دغه ځای کې ډاډه شوه تاسو زه ملامته کولم ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي تاسو خو ګوتې پرې کړې ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی ما خو ورته انسان ویلي دي تاسو خو فرشته ورته ووې بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل تا خو ته یو ځل چېرته مطالبه وکړه ستا په ځای که مونږ وې دې به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوي وې نو دا هغه ځای کې څه وایي دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم ما ته مطالبه کړې ده بلکل ما ته مطالبه او طلب کړی دی ډاډه شوه چې زه مجبور یم خو ځان یې رانه بچ که ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین که زما دا خبره او نه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي نه پرېږدم جیل ته به ځي پرېږدم یې نه او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه که د ما خبره ونه منله نو مړه به یې کړم که د ما خبره ونه منله نو زخمی به یې کړم او به یې وام سزا به والا ورکم دورې به ورکم کوړې به ورکم دې وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم نه که د ما خبره ونه منله جیل ته به یې لیږم وی زه جیل ته لیږل خو به بیا راوباسي که نه خو یې معشوق و که نه جیل ته لیږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکړم یا زه به یې مړ کړم په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده یا سزا او دورې والا کوم ځای ورکوي د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کېږي جیل ته به ولیږم معمولي غوندې سزا والا ورکوم بیا هم دا خبره داسې وکړه زه خو جیل کې به شل ورځې تېرې کړي خو زما د اختیاره به بیا به یې سبا راوباسم ښځو بیا ورته مجبور یې بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي یوسف علیه السلام دغلته څه وایي ربي السجن احب الی مما یدعوننی الیه یا الله جیل ماله د دې ګناه نه بهتر دی جیل مې خوښ که ته ما جیل ته لیږې بلکل تیار تابعدار خو دا ګناه خو تصور له معنی نه کېږي سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم بلکل قطعا نه کېږي جیل مې خوښ دی الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین خو الله د ګناه نه مې ګورې ته ساتې ګوره د ګناه نه ساتندونکي څوک دی رب العالمین الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي پردی مال هره ګناه چې وي نبي علیه السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي مزینه کی دوله کی او چې کوم عذاب د الله تعالی طرف نه په ګناه مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نو باسي دی بیا خامخا ګناه کوي یا الله که د دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم ګورې زه به د ډېرو ناپویو نه شم یا الله ما به د دې مکر نه ساتې جیل لاله بهتر دی هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې اوس به د سره څه کوو زلیخا خاوند ته وایي ګورې پام کوه سزا به نه ورکې جیل ته به لیږې هم مجبوره و یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه چې جیل ته حضرت یوسف علیه السلام څنګه ننوته د الله نه یې وغوښته جیل ته لاړ نو هلته کې په جیل کې یوسف علیه السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل که مشر داروغه مشر هغه معتقد شو هغه بوله راته هغه بوله د خوښې خوراک ورکو هغه به ډېر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه کو ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کوم ځای کې ګرځې نو ګرځه او ممکن ده زما کې دا یو ټکی راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو دا افسران مجبوروي ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې در لېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه ولې محبت او مینه خو یې ورسره وکړه په دومره سختو خو یې پرزوم نو جیل کې ورته مکمل اجازت و خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل تپوسونه به ترې خلکو کول
حسن هم ډېر زیات و، او چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي تورمین هم پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د کله چې د معراج ته وختم زما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو، یوسف علیه السلام مې ولیده، وایي چې ما ورته وکتل نو د دې ټولو دنیا د خلقو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلقو محبت پیدا شو، د خلقو مینه ورسره پیدا شوه، خلق به راتلل تپوسونه به یې ترې کول. 2 کسانو جناب، او ده به په جیل کې څه کول، د ده ډیوټي څه وه، ده به د مریضانو تپوس کو، او چې کوم جیلیان و هغوی له به د صبر تلقین ورکو، خیر دی صبر وکړې، ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوصل چې دوی ته الله وغورځولم، الله راوویستم. بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه، هغې نه الله وساتلم. اوس را باندې د امتحان راغی، نه مې څه غلطي کړې ده، نه مې ګناه کړې ده، نه مې مرګ کړی دی، نه مې لاره شکولې ده، او جیل ته راغلی. خیر دی صبر کوئ، الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس. هر چاته به د صبر تلقین ورکو، او چې کوم به بد اخلاقه جیلي و هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی، او پام کوه آینده دپاره دا ګناونه کې، دا غلطي ونه کې، دا معمولي جیل دی، د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی. ځان ساته، خلکو ته به خشته نصیحت کو، د خلکو اخلاقي تربیت به کو، او خلکو له به صبر تلقین ورکو، د مریضانو تپوسونه به کول، د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو. چې دی جیل ته ننوتېده نو 2 هلکان ورسره جیل ته ننوتل. قرآن حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتیان، 2 هلکان. هغه 2 هلکان څوک وو؟ یو د بادشاه، کوم چې لوی بادشاه، د عزیز خو وزیر و، کوم چې لوی بادشاه د هغه ریان نوم و، ریان. هغه بادشاه د موجوده فرعون چې کوم و، د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و، د دې فرعون نیکو، د دغه فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو، د هغه نوم ولید و، د هغه د پلار نوم مصعب و، او د مصعب د پلار نوم ریان و. دا هغه ریان و دا چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې دا فرعون وی. فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب و. نو د هغې بادشاه یو ساقي و، شراب به یې پسکل، او یو خاص ډوډۍ والا و. اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی چې په هغوی باندې پوره اعتمادي، ولې زهر مهر ورته وانه چي، خراب شي پې ونه خوري. نو د یمن د بادشاه سره د دې بادشاه روانه وه، جګړه وه. هغې د یمن بادشاه دا کوشش شروع کړ چې د مصر د بادشاه ریان دا خو ډېر مضبوط دی، د دې لښکر خاوند دی، په بله طریقه خو یې زه نشم والی، راشه ورته به دا غلامانو له پیسې ورکړمه، زهر به ورته واچي، دی به مړ شي. دې دواړو له ډېره غټه پیسه ورکړه، د ساقي را دا شراب چې په بادشاه څکل، او دا بل چې کوم ډوډۍ والا و لنګري، دې له پیسې ورکړې. باورچي چې ورته تاسو وایې وی ته به په ډوډۍ کې ورته زهر واچې، ته به په شرابو کې معمولي غوندې زهر واچې، په بادشاه به دا خوراک او اوبوس کې چې دا مړ شي. وی ډېره ښه خبره ده. نو هغې طباخ چې هغه کوم باورچي و لنګري، هغه په هغه خوراک کې اعلی خوراک بادشاه له تیار کو، پکې معمولي زهر ور واچو، تیز زهر و. او چې کوم شراب والا و هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړل چې ته به ډوډۍ ورکړې، زه به شراب ورکړم، دا به اوس کې مړ به شي، او پیسې یې د هغه یمن د بادشاه نه اخېستې وې. چې بار ته څنګه ووتل او بادشاه ته هغه خوراک کېښوده او هغه اوبې ورته کېښودې، دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دی ویرېد، دی پوه شو چې دا خو مې غلط کار وکړ، پیسې مې واخېستې، دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده، زیاتې دی. یاره زه خو دا شراب پې نه څکم، خو دا بل ملګری پوه یې نه کړ، زه خو پې نه څکم، زما یې ټول عمر ښه ما سره احسان کړی دی، او زما د بچو زما خیال ساتي، زه اوس په ده باندې د شراب وڅکم، دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده. نو هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل، پاک سوچه. او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو، انا مکبورداره و چې هغه ډوډۍ کې یې او د شراب لاس کې نیولي دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې. نو دا چې کوم شراب والا د پې بیا ویرېده، بادشاه سلامت یو خبره کوم، دا ډوډۍ مه خوره. ولې لکه دې کې زهر اچولې شوي دي، دې سړي پکې زهر اچولې، پیسې یې اخېستې دي د یمن د بادشاه نه.
ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولي دي. وی بادشاه سلامت دروغ وایي، دا اوبه مسکه دا شراب دې کې د زهر اچولي دي، خو دواړو په شریکه زهر اچولي، خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل نور یې راوړل، ده پکې زهر اچولي، پام کوه چې دا ونه څښې. بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه، هغه اوبې هم سنبال هغه شراب، او حکم یې وکړو دا دواړه جیل ته ولېږئ، د دې تحقیق کوو، یو وی دا چولی دی بل وی دا چولی دی، ای تحقیق کوو. نو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکو، او چې کوم بې ګناه ثابت شو هغه به بري. دا دواړه هلکانو ته اتکړی واچولې او چې څنګه یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دیم ورسره جیل ته لاړ. بادشاه تحقیق شروع کړ چې غلطي د چا ده. اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر میلو کړي نو ګناه ده شوه، او که شراب والا په شرابو کې زهر میلو کړي ګناه ده هغه شوه، او که دواړو میلو کړي دواړو ګناه شوه. اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو، هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل، نو د دوو کې مفسرین لیکي څوک وایي دواړو لیدي خوب، څوک وایي نه دی یو کس خوب لیدی چې دا کم ساقي دی راغی یوسف علیه السلام ته، ای یوسف علیه السلام یو خوب لیدی دی، دواړه ورته کېناستل. مونږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهر هم او ته ښه انسان هم ته مهرباني وکړه مونږ له د خوب تعبیر راکړه. څه خوب دې لیدلی؟ دا چې کوم ساقي دی ورته وایي چې ما دا خوب ولیده چې زه د بادشاه مخکې ولاړ یم او د انګورو نه وله اوبه وباسم. انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا، زه د انګورو نه اوبه وباسم او د هغې نه شراب جوړوم او په بادشاه څکم. دا خوب وینم. ابل وایي چې زه ځان وینم احمل فوق رأسي خبزا تاکل الطیر من، زه دا خوب وینم چې زما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی د ډوډو، او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچتوي او تښتوي. مونږ له د دې خوب تعبیر راځي. وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او د بل خوب په دروغه لید، دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی، خوب یې لیدی نه دی. د دې تعبیر راله راکړه. یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی. وی ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې، ځکه تا په خپله خوب داسې ولید چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم په بادشاه څکم، نو بس ته به واپس بری کېږې او هغې انګورو نه به اوبه وباسې او په بادشاه به څکې. او دې بل ته وایي چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تښتوي، خوراک تښتوي، نو ته به سزا کېږي او په سولی کېږي به، او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي، مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تښتوي او مړ به پروت دی. هغه څه وایي هغه هلکه نه یاره وایي ما خو دروغ وایي، ما خو خوب نه دی لیدلی. دی بل خو یې ما لیدی دی، هغه لیدی ما دروغ وایي ما خوب نه دی لیدی، خطا شوې. یوسف علیه السلام ورته وایي چې که خوب دی لیدی دی او که نه دی لیدی، خو چې کم تعبیر مې وویست همدقسې به د الله فیصله کېږي، خوښه دې خپله ده. زمونږ علما دلته لیکي چې دروغ خوب به چرته هم نه بیانوي، دروغ به نه جوړوي. او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کو په دروغه د قیامت په ورځ به رب العالمین دله په لاس کې دوه اوربشې ورکړي، دوه اوربشې، او دته به وایي شابه دا اوربشې یو بل سره غوټه کا. نو اوربشې څوک دوه یو بل سره غوټه کولی شي؟ اوربشو له به څنګه غوټه ورکړي؟ د غنم دانې دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي؟ او فرشته به ولاړی ابه وایي شابه غوټه کا دی غوټه ورکولی نشي، او تر څو چې دی نشي ورکولی فرشته به ورله سزا ورکوي وهي به. دا ډېره خطرناکه ګناه ده. نبی علیه السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلي دي چې څوک د ځانه خوب جوړوي. ولې؟ ځکه دا خوب د دې انسان د دماغ او زړه ته الله راچوي. خوب څوک راچوي؟ ښه خوب الله. نو تا دا زه تا ته وایم چې دا خوب ما لیدلی، څه مطلب چې دا الله زما ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې. الله ستا ته خبره نی راچولې ته وایي چې الله زما ته خبره، نو په الله رې دروغ ووایې که دروغ خوب خدا مطلب ما خوب ولید، نو خوب خدا ته الله په لکې راچي او الله نی راچولې. ته وایې خوب مې خو الله راته په لکې خبره راواچوله، نو چې الله نی راچولې او تا په الله دروغ وایې، دا ډېر خطرناک دروغ دی. نه ځان ساتئ. دویم دا چې خوب دی ولیده نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دوه صفته لري، یو د خوب په تعبیر پیږي، دویم تا سره همدردي وي. ګورئ ولې که د خوب په تعبیر نه پوهېږي او هغه ته د خوب بیان که نو غلط تعبیر به وباسي، همغسې به کېږي. بیا
او که یو سړي سره د همدردي نه وي در باندې زړه نه خفه کېږي او هغه ته د خوب بیان که اب هم دله غلط تعبیر وباسي نو بیا به هم هغسې کېږي هغسې به ولې کېږي یو حدیث کې راځي حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې په ما باندې بنده څنګه ګمان کوي زه همقسې یم نو تا خوب ولیده مثلا او د هغې خوب درته ما تعبیر بیان که غلط می بیان که یا تا خوب نه دی لیدی او ما تعبیر درکه نو ستاړه کې به هغه سودا راشي چې دا کار جوړ داسې کېږي په الله د هغه ګمان پیدا شو چې دا کار به داسې کېږي نو چې په الله د کوم ګمان پیدا شو الله به همغسې در سره کوي پام کوئ د خوب متعلق چې خوب د ځانه جوړ نه کوي ګناه ده او که خوب هم ولیده نو هغه چاته به بیانوی چې کوم تاله ښه تعبیر وباسي پوهېږي او د سره همدردي وي چې مزیدار تعبیر درته درکړي او بل درته ووایم که چا خوب ولید د یارې خوب درې قسمه خوب دی یو هغه خوب چې د الله را طرف نه دی هغه عموما سار وخت کې سړی ویني یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه دی شیطان د یارې خوبونه په دې اړه کې راولي او دریم هغه خوبونه دي چې یو سړی د ورځې څه کوي نو هغه په خوب کې ویني لکه مثلا یو کلندر دی او خوب یې وي پېښور له باروبار خوب ویني یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی او روجي غوړي تلي دا دریم دا هغه دي چې د په دماغو کې دروازې کوم شی ناست نو خوب کې د شپې هغه وویني دې له خو هېڅ حقیقت نشته بل هغه چې شیطان ورته په زړه کې کومه خبره د یارې خوبونه او د هیبت خوبونه ور واچوي دې له هم څه حقیقت نشته دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب په زړه کې ورته ښه سوچونه راواچوي نو اوس که یو انسان غلط خوب ولیده بالکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي به نه پیغمبر علیه السلام یې موږ ته یو دم ښولی دی هغه دم چې د استعمال که اسم نشته بالکل چې ونه یریږي خطرناک خوب د یارې خوب د هیبت خوب داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې او ګس طرف ته به لاړې وتوږي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوږي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوږي بس د خوب اثر به ختم شي هر قسمه خطرناک او د هیبت خوب که تالی دي د هغې هېڅ اثر به ني او که هغه وخت کې د یاد ني سار را پاسېدې دا عمل وکړه او که سار دې یاد نو هر کله چې دا خوب درته را مخکې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او ورسره لاړې توکل که جومات کې د جومات نه بار وځه نو اعوذ بالله ووایه درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر نه دی دم شو بس دا تجربه ده او که مزیدار او خشته خوب دی ولیده نبی علیہ السلام دی په خوب کې ولید الله دی په خوب کې ولید یو نیک سړی دی په خوب کې ولید مونځ دی ولید هر قسمه نیکي نو د الله تعالی حمد ادا کوئ الحمدلله او راشئ او 2 رکعاته نفل وکړه لږه صدقه ورکړه بیا به رب العالمین د دې نه نورم خشته او مزیدار خوبونه ښیي خو دروغ خوب جوړول دا ډېره غټه ګناه ده به هر کیف هغه یو خو وی چې ما دروغ ویلي وي زه اوس چې څه شوي دی هغه شوي دی او چې څه دی به کېږي بادشاه هلته کې تحقیق وکړو چې تحقیق یې وکړو هغه خو آسان کار و هغه زمانه کې خو لیباټرۍ نه وې هغه خوراک یې راواغېسته او هغه په یو حیوان باندې وخوړه او چې څنګه یې وخوړه هغه مړ شو پته ولګېده چې خوراک کې زهر و هغه اوبې راواغېستې هغه بل یو حیوان ته کېښودې هغې حیوان هغه شراب وڅښل هېڅ یې ورته ونه وې نو دا پته ولګېده که چې شرابو کې شراب والا څه نه دی اچولی او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولی دي بس دواړه یې راویستل قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچي دی لنګري دی د زهر اچولی دی لهذا دی سنسار شي دی مړ شي او چې دا کم بل دی شرابو والا هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی او بادشاه خبر که چې بادشاه سلامت ګورې خوراک ونه خورې دی کې زهر دی نو هغه له انعام هم ورکه بري هم که وفادار و خط هغه یې راوسته واپس یې په خپله ډیوټۍ باندې ولګو بلې پانسي که او بره په لرګي کې وې ځان کړی مارغان به راتلل او د هغه نه به یې غوښې وړلې خو چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو او چې کم بری شو نو یوسف علیه السلام هغه ته وایي وی ته خو بری کېږي بری شوې نو اذکرني عند ربک ته چې لاړ شې نو زما معامله لږ بادشاه ته
یاده که زه اسې بې څه مفتو کې جیل کې پروت یم پته نه لګي بادشاه یا زلیخې مې وباسي که نه عزیز مصر مې وباسي که نه نو وزیر صاحب ګیر کړی یم مشر بادشاه ته به زما الوی چې دارنګې یو مسافر دی او هغه اسې بې ځایه په جیل کې پروت دی د هغه دا مسله ده نو دا لږه واوره او د ده مسله کې څه فیصله وکړه نو ته مهرباني وکړه بادشاه ته دې ما یاد کا نو چې دا خبره د یوسف علیه السلام دا خو څه بده خبره نه ده د ګناه خبره نه ده غلطه نه ده یو سړی دی غریب ګیر دی او بې ګناه ګیر دی هغه چاته سفارش وکړي چې د ما سفارش بادشاه ته وکړه چې ما خلاص کړي دا څه بده خبره نه ده لیکن بیا هم د یوسف علیه السلام شان سره مناسبه نه وه د یوسف علیه السلام شان دا دی چې د بادشاه نه ولې مطالبه کوې د لوی الله نه مطالبه وکړه هغه الله چې کوی کې ته پروت وې او د کوی نه یې راویستلې نو د کوی نه خو دا جیل کوی خو ډېر تنګ جیل دی دا خو ډېر فراخه جیل دی دې نه دې رب العالمین استی شي نو قرآن کې الله فرمایي چې دا خبره یې وکړه چې بادشاه ته ما یاد کا نو الله د هغه سړي نه خبره یېره کړه فلبث فی السجن بضع سنین 7 کاله په جیل کې دی نه پس نورم تیر کړل اوس پیغمبر ته الله گرفت یونس علیه السلام یې د مهي ګېډې راونه رسو اوس ما غوندې که راګیر کي نو ورته پته ده که دله لږه سلام ورکوم نو تختی نو موږ ته ګزاره کوي الله دومره سخته سزا نه راکوي او پیغمبر خو ورته معلوم دی که دی هر څومره زه راکاږم دی پیغمبر دی د ده با یقین او د ده هغه نبوت او هر څه به نور هم پوخته کېږي د هغې داسې مثال دی لکه چې څومره یو سره زر څومره په اور کې اچی نو هغه خرابېږي نه هغه نور هم خشته کېږي خو که دغه دی دا ګیلټ دی په اور کې ور واچول په یو ساعت به دوړی او که سره زر دی ور واچول به نور هم خشته کېږي نو زموږ مثال خو د ګیلټو دی نو که معمولی زور هم ورکوي نو ایمان پرېږدي او پیغمبر خو سره زر دی نو که هغه له هر څومره زور هم ورکوي هغه نور هم دغه کېږي الله ته تقرب حاصلېږي او پیغمبر خو پاک دی نو معمولی خبره وه خو رب العالمین پې خفه شو چې ښه تا ما ته ولې رجوع نه کوله تا قیدي ته وې چې بادشاه ته مې یاد کا فلبث فی السجن بضع سنین اورېږه یو 7 کاله در باندې جیل کې نورم تېر هغه نه خبره یېره شو دې نه مونږ ته دا مسله معلومه شو چې بعضې وخت کې به یو انسان بې ځایه جیل ته لاړ شي دا د هغه دپاره یو سبق دی یوسف علیه السلام به ټولو جیلیانو ته وې ګوره زه بې ځایه راغلی زه خفه یم د الله په کارونو مې صبر دی تاسو هم صبر وکړئ دا چې بله مسله معلومه شي بهر کیف بادشاه لوی بادشاه چې دی خوب ولید مشر بادشاه چې خوب یې ولیده خوب داسې و چې یو غټ دریاب دی هغه دریاب اوچ د هغې دریاب نه 7 غواګانې راووتې سربې مضبوطې غواګانې ورپسې 7 ټپې ټیپې بېکاره چې تشه ډوکي داسې غواګانې راووتې خو چې راووتې نو د 7 غواګانو دا سربې غواګانې وخوړې اوس عقل خو دا وایي چې مضبوطه غوا لګي شي او دا بله نه دا او غوا خو غوا نه خوري نو دا 7 غواګانې دا ټپې ټیپې راغلې او دا سربې غواګانو باندې بس ورغړم کړی و هغه سربې غواګانې وواړه الواق تېرې کړی و ویې خوړې بلې ده ولیدل چې 7 شنه وږي و د غنمو ډېر اعلی مزېدار او 7 اوچ زیړ وږي نو دا زیړ وږي د غنمو د دې شنو وږو نه تو شوي دي لکه بعضې وخت کې که ستاسو خیال وي که نه نو په دې اونو باندې یو زیړ غوندې شی لګېدلي نري نري زیړ زیړ تارونه یې څه ورته وایي منیشه ورته وایي هغه زیړ زیړ څیزونه نو هغه چې د دې شنې څانګې نه تو شي نو هغه بوټي اوچ کي بنوشه هغه اوچ کي نو دارنګې دا زیړ اوچ چې کوم وږي دي دا را د شنو وږو نه تو شوي وه نو چې بادشاه دا خوب ولیده نو یو ته وایي د خوب تعبیر ویرېده بادشاه هوښیار بل ته وایي د خوب تعبیر بل ته وایي د خوب تعبیر چاته هم د خوب تعبیر نو معلوم دا چې کوم ساقي دی هغه ته رایاد شو اوهو زما یو اشنا دی په جیل کې یوسف یې نوم دی اخو د خوبونو ډېر زیات ماهر دی بادشاه سلامت زما یو اشنا دی او جیل کې پروت دی او بېګناه په جیل کې ګوره 7 کاله پسې خبره را یاده شوه الله ته یېره کړه خبره دا یاد او یېره د چا په اختیار کې دي د الله بعضې وخت یو اهمه خبرې د انسان نه یېره شي ښځې نه یېره شي خاوند نه یېره شي رور نه یېره شي دوست انسان نو 7 کاله ته یېرو
او چې دا خوب بادشاه بیان کړو ورته رایاد شو زما جي یو نږدې اشنا دی ډېر ښه سړی دی او بې ګناه صاحب په جیل کې پروت دی او د خوبونو تعبیر ډېر ماهر او عاصم ډېر نیک انسان دی زبردست او جي هغه له به لاړ شمه او د دې خوب ال به ورته ووایم او فورا دله تعبیر درکوي بادشاه وی ها نیک ولې دی ګوره وی نیک انسان دی ځکه یوسف علیه السلام به خلکو ته په جیل کې هم نصیحتونه کول دې دوو کسانو د ساقي او د طباخ چې ورته کله خپل خوب بیانو که نه نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي وی ډوډۍ نه مخکې دل تعبیر در کوم لا ډوډۍ به نی راغلې خو یو خبر هم درته کوم ګوره د خوب د تعبیر نه مخکې ورته څه وایي وی هغه الله چې مونږ او تاسې پیدا کړي هغه الله ګورې شریک نه لري زه په هغه دین یم چې کوم دین د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دغه الله مونږ سره ډېر لوی احسانات کړي دي مونږ سره ډېر انعامات کړي دي او ګورې پام کوئ زه د دې خلقو د دې دین د دې شرک نه بیزار یم تاسو به هم شرک نه کوئ د یو الله د توحید داعیان به جوړېږئ هلته هم د الله د یووالي او د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کو په جیل کې جیل کې لګیا دی خپل تبلیغ کوي خلکو ته د نیکۍ نصیحت کوي د شرک نه او د کفر نه د خلکو زړه تورئ نو دی وی بادشاه ته چې ډېر نیک سړی دی ډېر ښه سړی دی ورته پته وه ځم جي د هغه نه دله تعبیر وباسم چې لړ شه راغی یوسف علیه السلام ته ای زما یوسف وروره ای دوسته زه خو راغلی یم او یو خوب زمونږ بادشاه لیدی دی او د هغه خوب تعبیر ورته وباسه او جي که تعبیر دی ورته وویسته که نه نو بادشاه ته به پته ولګي نو تا به فورا را خلاص کي اوس که یوسف علیه السلام غوندې 2 کاله پس جیل کې تیر شو نو که زما غوندې سړی وي ښه تا ته د 2 کاله پس زما خبره یاده شو اشنا تا ته ما ویلو چې ما بادشاه ته یاد کا نو تا زه بادشاه ته ګوره یاد نه کړم 2 کاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نیکبخته تا د ما سفارش نه کوو ته خو د بادشاه ساقي وې لیکن یوسف علیه السلام ته خو پته ولګی چې اسیم خو کار شوی دی اړو ملامت یې نه کړ عفو یې ورته وکړه دی ورته اړو نه وي چې نیکبخته 2 کاله پس رالی دی ورته اړو نه وي چې تا ګوره بادشاه ته دا اړو یاد نه کړم دی ورته اړو نه وي چې ستا اړو د خوب اړو جواب نه کومه پرې چې غرق او تباه شي ولې که یوسف علیه السلام په تعبیر دوی پوی نه کړي نو حقات راځي او ټول ملک تباه کېږي اوس که بل سړی وي نو وی به چې پرېږده چې تباه شي زه مسې جیل کې واچولم نه کوم د خوب تعبیر درته شرطونه به یې پې لګول چې ما خلاص کړې د هغې نه پس به د خوب تعبیر کوم نه هېڅ شرط یې پې ونه لګاو اړو ملامت یې نه کړ دا د یوسف علیه السلام عفو درګذر حالانکې په جیل کې غریب پروت دی مفتو کې پروت دی وی داسې کار دی بادشاه ته ووایه چې 2 کاله به ستاسو یو داسې دور در باندې راځي 2 کاله چې به د فراخ سالی دور به 2 کاله به ستاسو رزقونه او ډوډۍ او غنمونه او څاروي به هم څاروي او ښه فراخه کال به 2 کاله 2 کاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا 2 کاله تاسو کوم جمع کړې ده او کوم غله او غنم هم سنبال کړي دي دا به په هغه 2 کاله قحط کې بلکل خلاص شي د هغې نه پس به در باندې بیا یو کال راځي ابه ډېر د بارانونو کالي مزېدار دا خو ستاسو د خوب تعبیر شو اوس به کوسو دی ورته الو نه وي زه لړ شه او بادشاه ته دې الو وایه او دې ځل یې ورته دا ونه وي چې ما ورته یاد کا هغه ته خو پته لګېدلې وه چې مخکې مې دا ټکي وي خو 2 کاله مې پکې تېر کړ اوس بیا ووایم غږ یې ونه کړ ساقي راغی وی بادشاه سلامت هغه دا تعبیر وویسته یاره وی ورشه دا سړی راوباسې دا خو ډېر پوه انسان معلومېږي دا څوک دی راوباسې چا به دا سړی فورا راولې د نه زه اوس معلومات کوم چې دې سره به کوسه د 2 کاله چې قات راځي په مونږ باندې نو د 2 کاله غله چې مونږ وکړو نو دا غله خو هر کال غلغلت پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک ده که ډېر فراخه کالم دی نو غله خو نه ټینګېږي چې 2 کاله یې مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه هم نو دا به 2 کاله په مونږ قات راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لک راول دی ورپسې په اس باندې سور شو جیل ته ورځ غلید مبارک شه یوسف ولې بادشاه د جیل نه وباسي او داروغه ته اعلان وکړ چې یوسف علیه السلام ډېر په عزت باندې راوباسه او فورا یې بری کا او ما ته حاضر کا وی بادشاه سلامت را لېږلې ما او داروغه ته اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاه دې غواړي بادشاه ته مخامخ ودرېږې نو ستا د علم اظهار په بادشاه راغلی دی تا له ډېر لوی مقام او مرتبه درکوي یوسف علیه السلام ورته څه وایي نه جیل نه نوځي
او تا چې وی چې ما بادشاه ته یاد کا او جیل نه نوځي وی نه کنه جیل نه نوځم لاول دا تحقیق بادشاه وکړي چې ښځې په حق دي زلیخه په حق ده او که په حق یم زما په جامه داغ لګېدلی دی لاول به دا خبره فیصله کوو هسې نه چې سبا خلک په ما د بادشاه په دربار کې الزام لګوي چې د یو زلیخې ته خدا نه خواسته زما په جامه داغ رانه شي لاول به زما او د زلیخې معامله پاکوو او ښکاره به اعلان کېږي چې ګناه د یوسف او که ګناه زلیخې وه د هغې نه پس به د جیل نه وځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین دی یوسف علیه السلام سره ډېر احسان وکړي وی که د یوسف علیه السلام په جیل کې زه پروت وی او ماله دقسې سړی راغلی و چې بادشاه دې غواړي نو زه به فورا د جیله وتلی وم خو یوسف علیه السلام ګورې د جیل نه ونوته او د خپلې مامینې لاول صفۍ راولي د هغې نه پس د جیل نه وځي دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه استازی لاړ بادشاه ته وایي چې سړی خو د جیله نه راځي ولې نه راځي چې د هغه او د زلیخې په منځ کې یو لانجه راغلی و دی په هغې کې جیل ته تللی دی او وایي چې لاول د زما او د زلیخې معامله پاکه شي نو د هغې نه پس به زه د جیل نه وځم به خلک وایي چې دا ګناه جوړ د یوسف وه خو د خوب تعبیر یې وویسته نو ځکه خلاص شو نه چې معامله پاکه شي دې نه زموږ علما دا خبره معلوموي چې په یو انسان تهمت ولګي داسې خطرناک تهمت نو پکار وي چې د هغې صفۍ د خلکو په مخ کې راشي خبره به مجمله کې نه پرېږدي چې مجمله کې دې پرېښوده د خلکو زړه کې به هغه شکونه وي نو چې خبره بلکل پاکه شي نو ښه خبره ده نو یوسف علیه السلام هم خپله خبره پاکول غوښتل بادشاه ښځې راوغوښت د ټولو زلیخې هم کېنوله دغې وخت کې د زلیخې خاوند چې کوم خپل عزیز مصر هغه مړ شوی بوډا وزیرو مړ شوی زلیخې هم کېنوله او نورې ښځې هم راوغوښتې هغه ښځې چې څوک په هغه مجلس کې ناستې وې هم ټولې کېنولې او بادشاه ټولې مخامخ کېنولې وی وایه ټول د بادشاه وزیران او مشیران او د لوی افسران ناست دي زنانه ښځې هم ناستې دي ګناه د زلیخې وه او که ګناه ده یوسف وه زلیخه پاسېده وی بادشاه سلامت ګناه زما وه یوسف بلکل پاک هیڅ غلطي په یوسف کې نشته دا ګناه ټوله زما وه غلطي ټوله زما وه بس زه په خپله غلطۍ ستومان او علما لیکي مفسرین چې زلیخه د هغه وخت نه چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پرېوته د الله نه یې معافي وغوښتله او هر وخت به رب العالمین ته جړل چې یا الله ستا ذات ډېر ښکلی دی چې یوسف غوندې ښکلی انسان تا پیدا کړی دی الله چې ته به څونه ښکلی رب العالمین ستا ښکلی ذات مې پرېښوده او چې کوم تا پیدا کړی ښکلی دی هغې پسې ګرځم واقعي چې د خشته ګلونو ته وګورئ د ښکلي بوټو ته وګورئ او د خشتو نښو ته وګورئ نو د رب العالمین لوی قدرت به راته معلومېږي دا د رب العالمین د قدرت نښې دي الله دا خو تا پیدا کړی دی یوسف دې دومره ښکلي دی نه الله ته به څومره ښکلی ستا څومره خشته ښکلی قدرت دی نه الله ستا حسن مې پرېښود ته مې پرېښود د انسان حسن پکې شو لویې توبې رب العالمین ته وویستله د الله ذات ته او بس د الله د ذات نه معافي وغوښتل او په عبادت به پرته و او الله ته به یې جړل هر وخت د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کولې او دغې وخت کې اقرار هم وکړه چې بلکل یوسف ته ګناه نشته ما ته مطالبه کړې ده او دا غلطي ما کړې ده یوسف علیه السلام ته یې وی چې بس صفۍ راله ټولو وزیرانو ته او اهل سلطنت ته او هغه زمانه کې چې کوم ذرایع ابلاغ وو هغې ټولو دا خبره خوره کړله چې غلطي د زلیخې وه اوس توبهګاره ده د یوسف علیه السلام غلطي نه وه د هغې نه پسې یوسف علیه السلام راوویست د جیل چې راوویسته نو د هغه کمیس واغوسته کم کمیس چې د سره محفوظ پروت و ما درته تېره جمعه ویلي چې ابراهیم علیه السلام په غور کې و او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی و او بیا هغه کمیس د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکوه او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیس و د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې اچولی و تعویض غوندې شکل کې د جنت اعلی قسمه ریخم د ریخم استعمال ګورې سړو له منه دی ښه ښځې کولی شي سړو له منه دی نبی علیه السلام فرمایي دا خبر یاد وساتئ چې په دنیا کې سړي ریخم استعمال کړل یا سره زر استعمال کړل نو د اخرت د سرو زرو د ریخمو نه به محرومي که دلته ریخم واچول په آخرت کې به ریخم په جنت کې خو قیمتي جامه ریخم دي د هغې نه به محروموي که دلته کې سره زر استعمال کړل د جنت د سرو زرو د کالو نه به محرومي جنت کې به ښځې هم د سرو زرو کالي اچي سړي به هم اچوي سړي به هم د سرو زرو کالي اچي خشته خشته بنګړي
نو اصل کې اوس خو خلک وایي یاره بنګړي خو سړي چې نو ځان ورته ښه پکې نه ښکاري. نه 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 ابه داسې نه. دا ګړی چې مونږ اچو دا هم یو بنګړی دی که دا ګړی هم یو بنګړی دی چې انسان یې اچي نو ته مونږ ته خو په ګړی ځان بدي نه ښکاري. دا چې کوم رواج دي د ښځو نو که سړی هغه رواج استعمالوي نو پې بدي ښکاري. هغه جنت کې به دا د ښځو رواج نی لکه پخوا فرعون او د لویو لویو بادشاهانو به غټ غټ بنګړې چولي او به د هغوی دپاره فخر و عزت به و. دارنګې جنت کې به سړي غټ غټ بنګړي به چولي خو که په دنیا کې سړي سره در استعمال کړل د جنت د کالو د بنګړو نه به محروم وي. بیا هلته کې به الله نه ورکوي. دا ګوت اچول دا د سرو زرو ګوتې بعضې سړی اچوي دا ګورې ګناه ده ښه قطعا ګناه ده. د سرو زرو ګوتې بلکل به نه استعمالوي. څوک د سرو زرو غاښ لګوي څوک د سپینو زرو په کاسه او په جام کې اوبس کي دا ګناه ده سړو دپاره. سره زر ښځه استعمالولی شي ریخم ښځه استعمالولی شي سړي به بلکل نه استعمالوي دا ګناه ده. پام کوئ د سرو زرو ګوتې بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې رواج د چا چې وادي یا کویدني نو هغه سړي ته خلک ګوته جوړوي. خیر دی که دې جوړه کړه جوړه کوله خو هغه سړی دی هغه ګوته په خپله نه استعمالي ښځې له دې ورکړي هغه دې استعمالوي که ښځې له دې ورکړي ښځه به هغه ګوته استعمالوي خو سړي به ګوتې قطعا د سرو زرو نه استعمالي. که سړی ګوتې استعمالوي نو د یو ګوتې د سپینو زرو د ګوتې اجازت شته د زیړو د ګوتې اجازت هم سړو ته نشته د اوسپنې د ګوتې اجازت هم نشته د سرو هم نشته. د زیړو ګوته د سپینو زرو ګوته اچولی شي خو هم د دریو درېنیمو ماسو نه زیات نه درېنیمو ماسو نه زیات نه درېنیمو ماشو پورې استعمالولی شي. او که پکې د عقیق غمې ولګې زمونږ د امام د بخاري شریفو یو محشي لیکلی دي که په هغې کې د عقیق سور غمې دې ولګو او داسې طریقه دې ولګو چې هغه سرمن سره لګي وي دا د زړه د بیمارۍ دپاره یو علاج دی. بهر کیف د یو شارح قول دی دا د نبي علیه السلام حدیث بیا هم نه دی. نو بهر کیف هغه د ریخمو کمیس د یوسف علیه السلام واچل نو ګوره چې خشته یوسف هم خشته دی علیه السلام او کمیس هم د ریخمو دی او بیا د جنت کمیس دی هغه یې واچو او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه م ورولېږله چې دې خو جیلي د جیل جامې به وي دا جوړه ورته واچوې تاج یې ورولېږه دا ورته په سر کې او خشته مزېدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت یې برابر چې په اس باندې راغې د بادشاه دربار ته او ورننوت او بادشاه ورته وکتل نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا شو. او دا لکه دا خو فرشته سیرت انسان دی جیل کې دی غریب دونه موده تېره کړه او بېګناه جیل کې تېره کړه د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی او دومره قابله لږ چې د خوب تعبیر څونه مزېدار وباسي. راځه دلته کښېنه ما سره ځان سره په تخت شاهي باندې کښېنه بادشاه ته 7 ژبې یادوي 7 اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې ژبې یادي 7 ژبې ورته یادوي. نو چې ده به په کومه ژبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورسره په هغه ژبه کې جواب ورکوه په بله ژبه کې هغه هغې کې جواب ورکوه. یا لکه دا تا له دومره ژبې څنګه درځي ته څوک یې ټوله قصه یې ورته وکړه. صاحب زه داسې ماشوم یم او زه کشر یم دلته مسافر یم د غلامۍ ژوند مې تېر کړی دی خو زه د یو لوی پیغمبر بچی یم چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام دا ما د هغه نه زده کړي دي. هغه یعقوب علیه السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې د هغه اسحاق علیه السلام نوم دی. هغه اسحاق علیه السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام دی. نسبا موږ د پیغمبرانو نسل یو. زه کوی کې غورځولی شوی د کوی نه بیا راوتیم د غلامۍ زندګي مې تېره کړه بیا د وزیر کور ته الله را ورسولم بیا د ګناه مطالبه رانه وشو هغې نه الله بچ کړم بیا جیل ته پکې لاړم اوس ستا مخکې دغه د حاضر ولاړ دا ټولې ژبې ماله راځي. ښه زما د خوب تعبیر ویا خو ما صاحب ایستی دی وی دې سره به کوو څه دا راته یو الو ښایه چې دې سره به څه کوو چې دا 7 کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي نو دا خو به په هغه 7 کالو کې خلاصې شي 7 کاله چې کم قات راشي هغې سره به څه کوو. وی بادشاه سلامت زه به راته علاج وښیم وایه سیل او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست وی دا چل به وکړو چې 7 کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا 7 سربې غواګانې ولیدلې او دا 7 شنه وږي دي ولیدل د هغې خدا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي سیلی به او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي نو غله چې څومره ابه مونږ په خپلو وږو کې ساتو. پوره هغه زمانه کې خو دا دغه ونه دا سټورونه
دا به موږ په خپلو وږو کې ساتو. نو دا قاعده ده چې غله دې په خپلو وږو کې وساتله نو هغه خرابېږي نه. اوس خو خیر خلک نه کوي، خو پخوا چې به تخم له جوار کې ښودل نو د وږو نه به یې ګورې نه شو کوله. داسې ده که نه حاجي صاحب؟ هغه به په هغه خپلو وږو کې او بیا په دې بڼو کې بند به اکثر دې خلکو ساتل. اوس هم دا قاعده ده چې که غنم تا راواغېشتل او غنم په هغه خپلو وږو کې بند دي، تی راواله په وږو کې بند کا، هېڅ قسمه سپږی به وله نه راځي نه به وله چینجي راځي. یا وږي به پخوا ما ته یاد دي، وږي به یې راواغېشتل په ټوکر کې به یې بند کړل او په کوټه په سر به یې ولګول او د پاسه یې پلې وکړ. داسې وکړه نو او زمیندارو هغه خپلې قصې پرېښې دي او داروګانو ته مخ اچولې ده، نو ټول غنم او جوار ده، نو ټول سپږو چینجو واله. څه خو پکې زکات تاسو نه ورکوئ. زکات خو خدای دې نه په بل طرف وباسي بیا. هلکه وایي سپږو غنم او سپږی به یې نه زکات نه ورکوي، چینجو وال چینجي به یې نه وي چې زکات نه ورکوي. به هر کیف وی دا وږي به د غنمو راوالی دا به انشاءالله دونه غله وشي چې څومره ضرورت دی خلک به یې خوري او باقي د حکومت غله چې څومره ده سرکاري ځمکو چې کومه غله شوي هغه به په وږو کې سنبال کې، هغه به د هغه چې کوم بوسو نه هغه څه ورته وایي هغه ټانټې به غونډې به او د وږو هغه چې کوم ویښونه دي هغه څه ورته وایي چې کوم نه بوسو دي دا به ویښ کې ګېرډی کوي او سنبال به پرتې وي. بس چې کوم د ضرورت مطابقي او استعمالو باقي پرتې چې اووه کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغې غنمو نه به بیا مونږ غوبلې کوو نو بوس به څاروي خوري او غنم به انسانان خوري. اووه کالو کې به مونږ دا غله به اووه کالو ته ساتو، د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي. دا مې دغه دی بادشاه ورته وایي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقرر د بادشاهانو مشیران دي، ځکه تا ډېره ښه مزېداره مشوره راکړه. یوسف علیه السلام ورته وایي نه مشیر مې مه مقرروه، اجعلني على خزائن الارض، ما وزیر زراعت جوړ کړه. وزیر خزانه نه، خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعضې علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانې یعنې وزیر زراعت مې جوړ کړه. ولې چې زه دله دا سیسټم برابر کړم، دا غله دله محفوظ کړم، دا غنم دله په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکرم او دا اووه کالو دپاره سنبال کړم چې د قات مسله ختمه شي. بادشاه وی ډېره ښه ده وی انی حفیظ علیم، ورې زه امانتګره مې غلا به نه کوم خیانت به نه کوم. کوم وزیر کوم بادشاه چې هغه غلي خیانتګري ملک به چرې ترقي نه کوي، او چې غل ني خیانتګر ني رب العالمین بیا هغه ملک لم ترقي ورکوي. نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پوهېږم، هم الله راله دا پوهه م راکړې. وی دا د نن نه مې ته وزیر زراعت جوړ کړی. نو یوسف علیه السلام رب العالمین د کوم ځای نه د کوی نه راواغېشته او کوم ځای ته یې ورسو وزیر زراعت یې جوړ کړ. دا د رب العالمین نظام دا غټ عبرت دی. ان مع العسر یسرا، سختی در باندې رب العالمین راولي. الله ته ته رجوع کوه، ته ګوره الله به د هغه سختۍ بدل درته په اسانتیا درکوي. نور به رب العالمین تعالی سهولت درکوي، اسانتیا به درکوي. بل دې نه دا عبرت دی چې په سختو کې به یو الله ته رجوع کوې. ګورې یو الله ته به رجوع کوې او بل ځینې علما یو بله مسله معلوموي، هسې خو مشري غوښتل ګناه ده، نه به غواړي مشري به نه غواړي. خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راځي نو بیا په هغه وخت کې که یو سړی مشري غواړي نو جایز دي. لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته، دا چې څومره وزیران دي دا غله به رالي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو غټو پیسو خرڅوي او په خلکو به قات راشي. اهل نشته، دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ دا به معلومېږي. او بل چې انسان جامه پاکوي او رښتونه انساني دې هیڅ قسمه پروا نه ساتي، رب العالمین به د حفاظت کوي، دې به الله ساتي لکه یوسف علیه السلام چې رب العالمین وساتي. د هغه تهمت نه پښتانه وایي ته خپله جامه پاکه ساته الله به دې امداد کوي. دارنګې ته خپله جامه پاکه ساته، پروا مه ساته که څوک در پسې خبرې کوي که څوک هر څه کوي، رب العالمین به ستا د پاکه جامه ښکاره کوي او د خلکو د تهمتونو نه به د الله ساتي. او کله چې بادشاه راغوښته نو هغه دا ویلي چې حکم یې وکوئ دی را خلاص کړئ راولئ استخلصه لنفسي، دی به زما مشیري ما سره به بس
ځکه د یوسف علیه السلام علم او د هغه پویه او د هغه هوښیارتیا ورته معلومه شوه، دانایي ورته معلومه شوه، نو ځکه یې د ووی چې استخلصه لنفسي، ځان سره به یې ساتم، زما خاص مشیر به یي، د مشورې خاوند به یي. او بیا چې یوسف علیه السلام حسینم و جمیلم و ډېره خشته هغه کمیس یې مچولی و، کم کمیس چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اغوستی و، د جنت کمیس و. او بیا په کوی کې جبریل علیه السلام د ده په غاړه کې واچو، ځکه پلار ده ته دا غاړه کې اچولی و، هغه یې چولی و جنتي کمیس او خوبصورته شخصیت. او بادشاه هغه له جوړې ولېږلې، په یو تخت باندې ځان سره کېنو، ټولو وزیرانو استقبال هم وکړو، الله وله عجیبه شکل هم ورکړی و مزېدار. د دې شکل خپل ځان له د انسان یو مخورستوب د انسان، دا شکل د تور او د سپین سره تعلق نه لري، یا بعد انسان شرنګ نه توري، لیکن هغه له الله داسې د مخ یو عزت ورکړي، خلک یې قدر کوي. نو دی خو خشته هم و. بادشاه چې ته بیا تپوس وکړه او ده ولکه مشورې ورکړې، وی تا ځان سره مشیر کوم، وینا اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم، ما د خزانې د ځمکې خزانې، یعنی د زراعت وزیر، یو خو عام وزیر خزانې نه، د ځمکې خزانه خو زراعت دی، فصلونه دي. او د خوب تعبیر هم دغې طرف ته و چې قات به راځي، نو زه ډېره حفاظت گزاره میم، حفاظت کوونکې میم، امانتګره میم، پوهېږم الله راله علم پوی هم را کړې ده، وی ډېره ښه ده، وزیر زراعت یې مقرر کړ. دغه درمیان کې چې دی روت، هغه عزیز مصر هم مړو، کم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندګي تېروله، او د هغه چې کومه ښځه و زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و، هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه، بوډۍ وه. بیا بادشاه ورته درخواست کی، دور منصور لیکلی دی، بادشاه ورته درخواست وکړه چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله خاوند یې مړ دی، تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه در سره، او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته هم لاړې، هغې اقرار هم وکړه چې غلطي زما وه، څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې، هم الله د ګناه نه بچ کړه، کومه غټه ګناه چې ده، ته خو الله سې مساتلې. دا زما یو درخواست ومنه، د هغې زړه به لږ په قلار شي، او خاوند یې مړ دی په نکاح واله. یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کړ، او زلیخې سره بیا نکاح وکړله. نکاح نه پس عجیبه زندګي وه. بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات یې، هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله، هېڅ قسمه. یو غاړه کې به ناسته وه او نفل به یې کول، الله به یې یاده او جړا به یې کوله. یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه، زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کم ما سره مخکې و، او ته کم محبت چې ما سره لرو، هغه خو پرېږده وه چې کوم د ښځې د خاوند خپل تعلقي ام را سره نه ساتې، دا ولې هغه محبت دې څه شو، هغه مینه دې څه شوه. زه هغه وخت کې غلام وم، اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم، نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه، خو هغه پرېږده وه، هغه د ښځې خاوند چې یو بل سره کومه مینه یو کم محبت وي، هغه ما سره اوس نه ساتې، دا ولې؟ وی هغه وخت چې زما تا سره کوم محبت او مینه وه، زما زړه کې خالص ته پروت وی او ته زما په زړه کې موجود وی، خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې، نو ما الله ته رجوع کړې ده، د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده. اوس زما ټول زړه د الله سره دی، زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی، د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي، ډېرې توبې مې وغوښتې دي، ډېرې معافۍ مې وغوښتې دي، او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی، د الله محبت ناست دی، هغه څیزونه زما د زړه نه وتي دي، ختمه ده هغه خبره. بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل، یوه لور ته الله پیدا کړه، هغه لور بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شوه. بهر کیفه چې دی کله واپس راغی او دی وزیر شو، 2 کاله چې کوم خوب لیدلی شوی و، د هغه خوب مطابق د فراخۍ کالونه شروع شو.
ځمکې داسې غلې راوچتې کړې، غنمان زرغون شو. او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه، په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې 7 کاله به بارانونه مي، 7 کاله به غلې م زرغونې شي، او د هغې نه پس به 7 کاله قحطي. نو د 7 کاله چې کوم غله زرغونه شوه، حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی و، د هغې دپاره یې غټ غټ ګودامونه جوړ کړل فوراً. ورپسې ورته پته وه، الله ښودلې وه د خوب نه چې 7 کاله قات به راځي. نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو، 7 کاله او بیا څه کوو؟ هغه غلی په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه. تېره جمعه مې تاسو ته ویلي و چې وږي کې غله کېدې نه خرابېږي هم نه. هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله. 7 کاله به چې څه خلکو خوړل او یې ساتل، او چې کم د حکومت ځمکه وه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې. که د خلکو نه به کومه غله وزګاره شوه، د خلکو په پټو کې هغه به هم د فوراً واغېشتله او ټول ګودامونه ډک شو. ورپسې 7 کاله قات راغی، 7 کاله چې کوم قحط راغی، نو بیا به هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله. خلکو سره خپلې غلې هم نه وې، د ساتلې وه به یې خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې، او دارنګې په نورو څیزونو باندې. نو د مصر چې څومره خزانه وه هغې د پیسو نه او د زرو نه د سرو د سپینو نه بلکل ډکه کړه. او قات داسې و په 7 کاله کې چې د مصر نه بار په میلونو په سوونو میلونو باران بلکل بند و. د کله چې باران بند شي که نه، نو ګورې دا رزق که یو سړی وي چې زما ځمکه او زما پټی دی، بېشک دا ځمکه او پټی روزي زرغونی، خو د چا په حکم یې زرغونی؟ د الله په حکم. الله که باران بند کړه، دا نیرونه به دې بیا نی ختموي. دا مونږ نه لیدل څه زمانه مخکې دې نیرونو کې مو اوبه وچې شوې. لږ غوندې یو میاشت باران بند شي، نو بیا کویان هم اوبه وچېږي، بیا درک ته اوبه نه لګي. دا خو د رب العالمین یو نظام دی، دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده چې روزي په دې ځمکه کې پرته ده، خو ګورې د الله په حکم. الله چې غواړي درکوي به که الله ونه غواړي، ځمکه به دې مې، جایداد به دې مې، مال به دې مې، قات به در باندې راولي.